الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبو أيوب أنصاري يدفن تحت أسوار القسطنطينية. ننا زمونږ استاد خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بل ملګری په باره کې شروع ده چې هغې ته ویلی شي ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه. بل نوم د خالد دی، د پلار نوم زید دی النجاري. تاریخ والا د په باره کې دا خبره ذکر کوي چې کنیه ابو ایوب او نسبت د چې دی هغه د انصارو په طرف باندې. د مسلمانانو په ګروپونو کې هیڅ مسلمان د نشته چې د ابو ایوب انصاري د نوم سره آشنا نه وي، بلکې کاغه د شرق والا دی، که د غرب والا دی، که د شمال والا دی، که د جنوب والا دی، دا ټول د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د سیرت سره آشنا دي، دغه د ذکر سره آشنا دي. دغه وجه دا ده چې د یو واجب کار کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتګ نمخ کې په خپل کورونو کې یو کور د هغه لپاره انتخاب کړي او نو زکات د ټوله دنیا مسلمانان مشرق مغرب شمال جنوب د نوم سره آشنا، د نوم سره واقف کار ډېر عجیب کړي دي. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مدینه منوره لراغه ټول خلق په جذبه کې او په شوق کې او لکه څنګه چې انسان د خپل محبوب للیوالي هر سړي د خپل زړه هغه تور کشه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک وجود او د نزول لپاره کولاو کړه او خلاص کړه. یو ملګری ویلو چې څنګه سره دی رشي، بل ملګری ویل چې څنګه سره دی رشي. په کدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قباء مسجد خو لراغه چې د مدینه په اطرافو کې واقع علاقه دا یو څلور رسی اغه کې د ملګرو له مسجد افتتاح وکړه. د دې وجنه قران کې الله عزوجل پرې باندې تصریح کړي اقا مسجد چې دغه تهداب او بنیاد په تقوا باندې دا بغوري کنه هغه مسجد چې دغه بنیاد او تهداب د کمر په غاړه یو فنهار به فناري جهنم د مسجد ورغورځي. د جمعه افتتاح شکل وکړه. د دینه دا خبره معلومه شو چې د مسلمانانو امیر او قائد وزیر راشد د کورونو جوړولو نه مخکې د بل معاملې نه مخکې د ټولو نه مخکې اول تر اول د مسلمانانو د پاره د اسلامي مرکز افتتاح جوړول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې جمعه په دنیا کې آباد کې الله عزوجل به د انسان لپاره دنیا کې کور جوړ کړي. قدسی یو مرغی یاد کړه دغه د زالې د منزالې په اندازه باندې چې کله انسان په جمعات کې کارو کې په امدې باندې رب العالمین د کور جوړي اگر کا هغه د ویخ اختیجه ولې نه. د مسجد افتتاح چې کله وشو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل او کبانې سور شو. د دې مدینه منورې چې څومره سادات دي مشران دي دا ټول په دلاره کې ولاړو یو طرف او بل طرف، او د اریو ملګری په دماغ وشل کې دا خبره ګرځي دا که خیری رسول الله به د غیزن را روانيږي. د مدینه منورې په دې قعر د زړه د بیخ کې به اوس دی رکیږي. خدا به کوم عزت من کولی چې هغه کې به داخلي یو ویلې زما کور، بل ویلې زما کور، بل ویلې زما. هر یو ملګری هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله چې کله راغنو دا خبره به ورته وکړه چې اې د الله نبی اقم عندنا، زمون سره پاتشه شمار زمون زید دی، ملګری زمون زید دی، فوج زمون زید دی، ځوانان زمون زید دی، اصله زمون زید دی. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ټولو ملګرو لویلي ودعوها فانها ماموره ازما دا او کبرې د زکه دل رب العالمین د خوانه امر شوی دی. الله عزوجل دې له امر کړي چې په کمزې کې چملي الته به زمونږه زیر دی رکیدوی. کله به چې په دې وخت کې دا او کړه روان شو نو خلکو خپل نظرونه په دې کې بند کړي و تر دې پورې چې چا د کور نه بتیر شو ناغو پر ځل کې قسم ته امیدي یو قسم ته خفغان وغیرہ دا پیدا شو. لکه چې زما د کور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکیدل الله نغله زکه په بل طرف باندې لاړه او د چا کور لبه نږدې کې دا هغه به د ولولو د وجنه د ټوپونو د وجنه په دې خوشحالي کې د زړه په ټوپو راغي واجب خوشحالي به محسوسه ولا تر دې پورې خلک براتل یو چې زما خواله راشي بل زما خواله بل زما خواله. د مدینه منورې دا کم جمعه چې دې په دې خوا کې یو زو التا دې ډډ اواله چې د ابي ايوب انصاري رضی الله تعالی عنہ کورو وبرکت علیه یفیها دیږي کې دې خپل ګونډه ما تکړه.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وکي نبی مخ کتنش تر دې پورې دی وکي وخت تر کړي نه چې ودانګي ووالو روانه و رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دا واګم د شور خوشي کړي و هغه ځان لکتي را شو بیرته وګرځي چې په کوم ځای کې دې ګونډه ماته کړي د پیخه دا چې په امقه ځای کې خپل ډیره جوړ کړه دا علاقه د ابي بن سواري دا ابي بن سواري شکل دې حالات نه خبر شو زړی دنه په سینې کې د خوشالۍ نه په درزاو ټوپونو باندې راغی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل راغی مرحبا ورته ویلې او داغه د وک سامان شو هغه کته وا پالانو بل شي د دینه غیګه ډکولې او کور له دن نستا ټول ارڅ کور لوي وړه د ابي بن سواري د کور په خدا چې هغه دوه طریقې وي یو پاس شته یو اعلان دي چت دا پاس شته هغه خالی کې لپاره د سامانونو او د قشان د لپاره دي چې هغه کې بس موږ د کور سامان خو دلې شي او مقصد به دا و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي هغه د پاس شت کې دی راشي ځکه سامان چې کوم ځای کې خو دلې شو اوس به سړی ممل ته دی رکیږي او جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو ابن سواری له ویلې چې ساده کور دوه ټکا دی بلخانه لري پاسه کې اگر کته زما سامانونه یې دوه سامانونه کې خود خو لیکن زه اراده دالرم چې د لاندې ځکه د رشم ابو ابن سواری شکل د محمد رسول الله دا خبره واوریدا وی لبیک یا رسول الله تابعدار ولاړ کم ځای چې توخوا کړي اغه کې زما سره اتحاد دي زره سره موافق یم په کدا ورځ تیر شو شپه راغله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فراش لراغه خپل بستر لراغه ابي بن سواري او داغه بیبي پاس چت لو خطا شکل دروازه ځم په بند کړه ابي بن سواري د خپل خزل ویلې شو خواره شي تاسو شل منغو کی دا غړي غلط کار منغو کاغه ورته ویلي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلان دي او موږ دی پورته یو او موږ دی مزل کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جسد دلان دي دا خو قطن کې دی نشي د وحي او د پیغمبر پر مابین کې موږ مانع جوړیږو موږ خو په دې وخت د هلاکت په کند باندې ورغورځیږو هغه دلان دي موږ د پاس هغه دلان دي پروتي موږ د پاس ګرځو په خدا چې خځه او خاون خپل مابین کې دواړو لپاره مانته وکړه او نه پوهې چې وسو کی څو تر دې پوري چې دې دواړو د زړه بالکل د اطمینان او سکون والا کېدل نه په اخر فیصله په دې باندې وکړه چې په دې پاس کې دیوال کوم غاړه ده دې پوري تم جوخته ودرېګ زبم جوخته ودرېګم تر څو پورې زمون قدمونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې سر مبارک باندې رانه شي په دې ډډ باندې تل غاړه باندې تل تر دې پورې چې کله سبا شو ابي بن سواري ویلې یا رسول الله بیګا د شپې خو زمونږ بالکل د وسترګ مودنه شوله نزود شم ام ایوب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته د سوجنه یا ابي بن سواري په کسدا ورته ویل یا رسول الله ویته لاندې وی او ز پاسم کله چې به من حرکت کوو من ځان سره دا محسوسه ولا چې د کور دوړي هغه د محمد رسول الله په مخ باندې را پریوزي او په دې وخت کې منګه برش پتی رو تلاندې دا خو زمون عقل بالکل نه مانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي بن سواري ویلي وحوين عليك يا ابا ايوب یا ابا بن سواري لږ نرمي کوا منګ باندې نرمي وکا زما خو کدا چې په دلان دي چې اوسېګم دغه وجدا چې زما ملمانه ډیر زی راځي کچیر ته پاس اوسېګم پاس تاسو لم تکلیف دی مالم تکلیف دی ملمنو لم تکلیف دی ابا بن سواري ورته لبیک یا رسول الله سا خبره مې ومنله خو چې کله د اشپشوا وی پی کدا چې سبب بل شپه راځي د ابي بن سواري په کور کې او چاټي دا هغه ماتيږي وی په دې وخت کې دوه د خې سره بل اکشن او سوا دی وی شړې نه چې هغه به د دوړو په سامان راته ولا دوړو ته دی وکړه دغه شړې را واخسره او د اوبې په کې راته وکړي مقصد پکې دا چې بوخا چې تونم بدی چې تونه نو چې لنټري تر څو پورې د کجوري پانی پاغه باندې شولې شوې دي اسینا کم ساس کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاله پریوزي هغه ضرر ونه رسیږي د صحابه دومره اوچت وقار دومره اوچت عظمت د رسول الله بزړه کې لرو حتی تر دې پوري چې کله به دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه ټک ټک کوله بالازافیر په دینوکانو باندې والا شغله ضرر ونه رسیږي سبا چې شو وی ویل به ابي انت و امي یا رسول الله زما مور پلاستانه قربان زدا خوک نه غړم چې ته دلاندې موږ دی پورته دغه وجه دارا چې بیګا په دې وخت کې زمنګ را چاټې ماته شو او به لاندې تو یدلې موږ د خپل شړې را واخصو هغه باندې موږ خود را خود شي موکړه چې او به متاله پرې نه خو دی د څه چلو کې چې ته پورته وخیجا موږ بلاندې جله خطه شو دا کیږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په بها ډیره کدا و میشتي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابي ایوب انصاری په کور کې پاس بلخانه کې تیر کړي تر دې پورې مسجد نبوي جوړ شو هغه ځای کې چې کوم ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو کې ګونډه ماته کړي و دغه په خوا کې د رسول الله د بیبيانو کوټي جوړ شوې د جمعات نګر چا پیره د پاره ادري بیبيانو د پاره په کدا
چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابي ايوب انصاري یو عجيبه غونډیتوب په دې ځای کې راغی. ابي ايوب انصاري په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر انتهایی مینه کوله تر دې پوري چې داغه زړه داغه سترګې عقل دا ټول دغه محبت نه ډکړې شوی. هکذا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانین ساتله خو لیکن د شي مینه وا چې دیو بل په مابین کې هغه د تکلف ژوند نو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بار ووتو د ابي بن سوري د کور له قاتل جمعات نه یا د خپل کوټې نه تاب دا ګمان کو چې د کور دی. عبد الله ابن عباس فرمایي یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غرمې ووتو چې وی کته ګورو عمر رضی الله عنه ولاړ دی ورته ویل یا ابوبکر دې وخت کې څل وروتلې وې زه هغه شری اسلام چې کوم چې تر اسلام معنا ته وګي وې او وې زم وګي عمر رضی الله عنه ورته وې زم وګي په دې مابین کې دا دواړه ملګری په دې ځای کې ناشتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وروته او دې دواړو له دا خبره وکړه چې زما ملګرو ابو بکر او عمر چې تاسو دواړه رښتري وی ویل یا رسول الله زمون په دې خېټه کې واجب الوګر راغلی دا ابو بکر اول وروته یا اول زراوته به ابو بکر وروته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي زما دې قسم په اغزاد چې زما نفس دغه په لاس او قبضه کړي وی په دې وخت کې زم رښتري نه ما مگر هغه شری رښتري ما چې کم تاسو دواړه رښتري ما نظم انتهایی زیات وګم زی چې وزو ابي بن سوري کورلا د ابي بن سوري د کورلا زکه د درې وړل روان شو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم له باغت عام ساتلو کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام راغی حق عام به ورته مخله کې و به خړو چې کله پاتیو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوم ځای شروع کړي وا حق جناب ابي بن سوري او داغه به بشرو وکړه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم رانغی یا به بالکل ډوډۍ د ببل ځای کې خړلې و نو به بده د ډوډۍ ترکاری را واخستا خپل اهل باندې او بچو باندې به تقسیم کړه وکړه چې دا کله رااله د کورلا دروازه ټک ټکړه ام ایوب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر ملګرو خپل رااله وی ویل مرحبا بنبی الله وبمن معه مرحبا کر اغلاس دی محمد رسول الله لا او هغه ملګرو لا چې کوم دا غسر راغلی دی یو ابو بکر دی او دغه شان وسره بل عمر دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل ام ایوب لا چې اين ابو ایوب هغه چرته دی. د دینه دا خبره معلومه شو د ضرورت په وخت کې سړی د پردیس زنانه سره پوښتنه کولې شي خبره کولې شي. ابي بن سوري چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज واورید د محبوب आवाज د کجورو په دې منځ کې د ناسو سکارې کولو ډیر پتا دې باندې راکته شوې ویلې مرحبا برسول الله وبمن معه خر اغلاس دی محمد رسول الله او هغه ملګری چې دا غسرې به راغې وی ویل یا نبی الله اذن الله نبی دا کوم وخت کې چې تر غلې دی وخت کې خو استاد را تک ټیم نو په کسره باعث صدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته صدق رښتینی ویلې وی په دې وخت کې ابي بن سوري لاړو او د خپل کجورو یو تازه ویګه راوښ کول چې پاغې کې لپخان پاغې کې تازه او د شینیم پختا کجوري پخې وی غیر راوړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ابي بن سوري تا به موږ صرف هغه پخې راش کولې او بس ځکه دغه نیم پخته غونډي او عجیب خوندري دا دی ولې راوښلولې هغه ویل یا رسول الله تزما محبوبي خو کومه دا چې ته په دې وخت کې هغه ټوله پخا هغه نیم پخته یا چې د خاموال ور باندې غالبي دا ټول ته اخري او زه به تعالی پر اوس په دې مقام کې یو شی مال علوم یو سروي چې هغه ته اوخره استاد ملګری رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل بالکل صحیح ده او کوشش دا وکړه چې هغه سروي چړې لاندې رانه ولي چې کم د پوي والي. ابي بن سوري شروش وې په دې مقام کې وړي کې چې لکه د حلال کې به خپل خجل امر وکي چې وړو واغه ډوډۍ څنګه د پاره پخه کا تعالی امر د ډوډۍ زګه کومه چې ته د ډوډۍ په پخواله باندې ډېر انتهایی ته قادر یې بای زنانه ډېر عجیب ډوډۍ پخای بعد د غیر بيدانی مې چې لري واقستو هغه خوروادار کې او نیمه را واقستو هغه ورید کې او د محمد رسول الله د غره ملګرو مخې کې خودو رسول الله صلی الله علیه وسلم اېدی چیلینا چې کوم ورید کړی شوی دی ټوکړه هغه را واقستو په خپل ډوډۍ کې خو دا ویل یا ابا ایوب انصاری دا ټوټه فاطمه الزهرا لويسه زما لور لا دغه وجه دا وې څو ورځې کېږي چې هغه بیچاره پناره ده لکه څنګه چې موږ پنارو اغلم لګل پکار دي د دین بل اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلوم شول چې لوی اخلاق په اخلاقو کې دا چې خپل ماتحت خپل کشران وږي دغه باندې خوراک پانتو کی د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حق در باندې دي چې کله دوی دا ورته مخړلا د قشان خوروادار مخړلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي خبز ډوډۍ دا ولحم وکرا وتمر کجورا وبصر مخدرا او د قشان تازه دستورونه وښ کلاړي او به ویل چې زماري قسم په اغزاد چې زما د نفس هغه په لاس کې دي دا هغه نعمتونه دي چې په ورځ قیامت به تاسو ته پوښ کیږي
کله چې د نعمتونو سره تاسو مخامخ شولې دا خپل لاسم چې کله د کاسه کې خودو نو وای بسم الله چې کله ماړه شوي نو به وای الحمدلله الذي هو اشبعنا وانعم علينا بافضل ټول شپتونه د کمال هغه الله لري چې مونږه ماړو کړو هغه او نعمتونه مونږ وکړو مونږ باندې او به زیاتواله وکي او د بل چا کړه چې کله مې به وای اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم د شنور الفاظ هم راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به وچش ابي بن سوري له سباز مو خال راشه وجد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې چا باغ سره احسان وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم څو چند راغ سره زیات احسان کو ابي بن سوري دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ونور دا عمر ورته ویلي چې نبی صلی الله علیه وسلم تعالی امر کړی دی ابي بن سوري سباز مونږ خال راشه ابي بن سوري شکل د عمر دا خبره واوریدا وی سمعا وطاعه لرسول الله صلی الله علیه وسلم په دواړو سترګو داغه خبره مې واوریدله او اطاعت مو وکي چې کله سبا شو ابي بن سوري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خال راغی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو کشر خادمه ورته ورکړه وی ویل یا ابي بن سوري دی باندې د خیر په باره کې ورته وصیت وکي او موږ نګورو د دینه مگر خیره تر څو پرې چې دا جنیز موږ سره دا وینځه ابي بن سوري دا جنی روان کړ خپل کور لا سبا چې کله بیرته راځي اې د سره دا وړه ماشوم هم ده خځې شولې د ایوبه وې د چاره پاره دا یا ابا ایوب دا دې کوم ځای نه راوړه ودا خو محمد رسول الله موږ سره احسان وکي هغه موږ لرا کړه وی ویلي ویډي غټ احسان موږ سره کړي او تم دې سره ډېر غټ احسان نکارواله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په باره کې موږ له وصیت کړي دي دغه چې ورته ویلي وې څنګه کوم موږ ته پدې کې دې وینځه کې تر څو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت موږ نافذ کو دې سړي ورته ویلي وې د محمد رسول الله د وصیت لپاره بل طریقه زنه غنم مگر اندا خبره زکه مال ویل چې دې په باره کې موږ تعالی وصیت کو د خیر او دې جلې کې خیر دی هغه وصیت درش دا موږ د الله د رضا لپاره آزاد خځه ورته بالکل صحیح ده تعالی توفیق درکړې شوی دی دغه نور صدا آزاد کړه دا ابي بن سوري باز کارونه وا اې دی وجنه ابي بن سوري واجب کار راو بلوا ټول ژوند دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څنګهونه کې تیر کړي دي د دې وجنه تاریخ والا دا خبره ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سپین رنگ انسانو لیکن داغه په رنگ کې غنم توب راغی لاجل کثرت اسفاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مسافر سفرونه کې روانو ابي بن سوري وسره مجاهدو په هیڅ غزا کې دا پاتې شوی دی چې مسلمانانو به برخه اخیسته ده ام تر معاویه تر زمانه پورې حتی تر دې اخري غزا چې معاویه رضی الله عنه تشکیل کړه او دغه قومندان یزید رضی الله تعالی عنه د قسطنطنیه د فتح لپاره امیر ولېګو نو په دې وخت کې ابي بن سوري ډیر انتهایی زیات بوډا او خو کې دا غړل چې تقریبا اتیا کاله د عمر نه خړلې و چې زلار شم او د یزید ابن معاویه په قیادت کې وجنګېږم التا یعنی ابي بن سوري هغه انسانون چې د درې په چپو باندې نظام ورغورځو حتی تر دې پورې چې دا غازی فی سبیل الله شو لیکن د دشمن علاقه له ورسېدل نه و په کدا ابي بن سوري ډیر انتهاجیت مریض شو چې کله دا مریض شو پرې وته یزید ابن معاویه رضی الله تعالی عنہ چې امیر دی قائد دی رهبر دی هغه د ابي بن سوري خو راغی ورته ویلي الک من حاجت یا ابا ایوب یا ابا ایوب څه حاجت لري چې موږ له وایي هغه ویل چې او حاجت مې داري څومره د مسلمانانو فوجین چې مجاهدین چې په دې ټولو باندې زما خوانه سلام وایا دویم دا خبر ورته وای غزه چرته مړ شوم تاسو په دشمن باندې تعرض وکئ به تعرض چې کوم اخر ځله ورورسې د قسطنطنیه دیوالون لره په اقصه کې ما تاسو دفن کئ دې قبر معلوم نه دی دې وجنه محدثین کې ماغه جګړه وکړه به ورورسېدل به ډبل حمله شو وکړي د قسطنطنیه دیوال ورورسېدل پاغي مقام کې قبر وکنلو ملګرو پاغي ځکه چې دا دفن کولو 30 اسونه راوست دوړي په علاقه کې جوړ شو قبر ان شاء الله معلوم نشو یوازې رب العالمین نه چاغله دا معلوم دی قبر ورته وېستو او پاغي مقام کې دوی به ور دفن کې الله رب العزت په ابي بن سوري رحم وکي چې اغا اخري سلګي پورې پکاره اسونه باندې کې نسو رب العالمین درزار پر جهاد په سبیل الله وکي تقریبا داته کلو په عمر باندې او موږ او تاسو له الله رب العزت د صحابه کرام صحیح تابعداري را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ